ادامه برنامه بامداد خوش بخش جوانه و مهمان ما آقای پادشادین مشکور، جوان موفق، ژورنالیست و همچنان نویسنده کتاب گلون پلمبوکی. صبح بخیر، خوش آمدین به بامداد خوش. سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام به کل شما، سلام به تمام بینندگان تلویزیون اطلاع. بیشتر در رابطه با کتابتان معلومات بتین که آیا یک کتاب دارین یا کدام کتاب دیگه قبل از این به چاپ رسیده؟ بله امید جان، دا زما لومړی کتاب دی. ګلونه په لمبو کې ما نوم پرېښی دی او د نن نه تقریبا یو کال وړاندې دا کتاب چاپ شوی دی. اوس تقریبا ختم دی او په ختمېدو دی. نن مې دا کتاب هم ډېر په مشکل پیدا کړ چې دلته تاسو ته مې راوړم. جالب است که یک تعداد از نویسنده ها و شاعرای عزیز ما خودشان هم کتابی که نوشته کردن و از بازار و از مارکت خودشان بر خودم پیدا کردن نمیتونن، یعنی یک نسخه و یک کاپیش پیش خودم ندارن. بالکل امید جانم، کتابونه تقریبا زر توکي وو، نو هغه چې کله مارکیټ ته ووتل خلکو واخیستل، یو څو دانې ما د دوستانو دپاره د ځان سره ساتلي وو، نو هغه هم ملګري راغلل، د هغوی ته مې د تحفې په شکل ورکړل. نو اوس فی‌الحال ما سره هم کتابونه نشته، ختم شوي دي. این کتاب چی داره که در قدر وقت کم تمام نسخه هایش از بازار گم شده و به فروش رسیده؟ اگر یک بیتش به خوانش بگیرین تا با جمع از هموطنهای عزیز ما که بیننده هستن بشنون. دلته د مینې وفا قدر نشته، محبتونه په لمبو کې سوځي، دلته ګلونه په لمبو کې سوځي. زړګیه خبره داسې ده چې ګلونه په لمبو کې د دې نوم ما ځکه ایښی دی چې نن سبا زموږ ستاسو وطن، زموږ ستاسو ماشومان، موږ تاسو ټول په لمبو کې یو، سوځو. حالات داسې دي چې موږ نه پرېږدي محبت کولو ته، ترقي کولو ته. نو موږ تاسو ټول په لمبو کې سوځو، زموږ ستاسو ګلونه ګلشنونه ټول په لمبو کې دي. نو د دې په خاطر د دې نوم هم ګلونه په لمبو کې دی او شعرونه هم اکثره وطنی دی او غزل هم پکې شته. از بین این کتاب اگر یکی از بیت‌ها یک پارچه شعرش نو په دې کتاب کې خو غزل هم شته، عشقي شعرونه هم شته، وطني شعرونه هم شته. نو زه کوم یو شعر تاسو ته ووایم؟ هر کدامش که خودتان دوست دارین. ښه، زه به یو غزل تاسو ته ووایم که ستاسو خوښوي. بسم الله بخیر. عجیبې حادثې راځي په مینه محبت کې، خوږې ترخې کیسې راځي په مینه محبت کې. وصال کله ناکله وي په کال کې چرته یو ځل، هجران پرله پسې راځي په مینه محبت کې. د یار د شرابي سترګو نگاوي کله کله، خمار خمار لحظې راځي په مینه محبت کې. مین چې وي نو خود به سوی سکور ښکاري له رنګه، له هر لوري لمبې راځي په مینه محبت کې. خوبونه قرارونه بیا به نه غواړي مشکوره، مدام بیا شوگیری راځي په مینه محبت کې. خیلی جالب، خیلی دیدنی و شنیدنی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه بامداد خوش. انشالله اگر با نسخه های جدیدش به چاپ رسید، باز از طریق برنامه بامداد خوش برای علاقه‌مندای این کتاب وعده میکنیم که براتون معلومات میتیم که از کجا و با کدام قیمت خریداری کنین. بسیار زیاد تشکر که به بامداد خوش آمدید. وقفه داریم و در ادامه خبرهای ساعت 8، اما قبل از او آهنگ از ولی اجازی.